بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د پاک الله په نوم چې بخونکی او مهربانه دی. د ټولو نه مخکې زه په لوی افغانستان مین ټول افغان ولس ته د لوی افغانستان د غورځنګ ګریټ افغانستان مومنټ ګان د اړخه د زړه د اخلاصه د مینې نه ډک سلامونه، پاکې هیلې او نیکې پیرزونې وړاندې کوم. ګرانو وطنوالو، ما یو سریال شروع کړی دی چې ولې او څنګه امریکې او ناټو په کال 2001 کې په افغانستان یرغل وکړو او دا 20 کاله په افغانستان کې څه وشول. دا کار ما ځکه شروع کړی دی چې ولس د حقیقت نه خبر شي. نو ما د هغې 3 ویډیوز مخکې کړي دي، خو د الظواهري د وجنې او د سیلابونو ستونزې راغلې، نو ما په هغې هم 2 ویډیوز وکړي. نو زه به اوس د خپل هغه سریال 4مې ویډیو ته راشم. خو خپلې نوې ویډیو ته د راتلو نه مخکې زه یوه خبره کول غواړم چې هغه کسان چې چا د افغانستان په تیر شوي دولت کې 20 کاله د دولت په بوجو کې خولې ورکړې وې او د بیچاره ولس وینې څکلې، نو د طالبانو په قدرت کې د راتلو نه وروسته دوی بهر ته وتښتېدل. نو دلته د پردو هیوادونو ډوډو ته ناست دي، تک کاري نشته، ښه وزګار دي، بس په سوشل میډیا راځي او شپه ورځ په طالبانو پسې کنځلې کوي. نو هغه بله ورځ زما سره یو کس په تماس کې شو چې ټکر صاحب کلب هاوس ته راشه، څه کسان ستا نه څه پوښتنې کول غواړي. خو ما پکې هېڅوک هم نه پېژندل، نو زه ورسره په ژوندۍ بڼه په لاین باندې راغلم. نو یو 2 کسان داسې وو چې زه به هغوی خبرو ته نه پرېښودم، چې په هغې کې یو کس د طالبانو په قدرت کې د راتلو نه مخکې راتښتېدلی و او هغه بل کس ځان ته قومندان ویلو او امریکې ته راتښتېدلی دی. نو نورو کسانو به ورته ویل چې موږ خو هر روز خبرې کوو، ټکر صاحب خبرو ته پرېږدې ځکه چې د ده نه موږ څه زده کړې کوو، خو دوی به زه خبرو ته نه پرېښودم. نو هغه یو کس ما ته وایي چې ته د لوی افغانستان په مبارزه هسې ځان ستړی کوي، د کوزې پښتونخوا خلک لوی افغانستان نه غواړي. نو ما ورته وویل چې دا ستا هغه مشر هم نه غوښتل، نو ځکه زه 2 ځله د افغانستان نه راوشړلم، او چې چا په لوی افغانستان لاړې هم نه تکلې، نو په هغوی پسې به جلال آباد ته هلیکاپټر لېږلو او په ار کې به ورته اشرف غني او امرالله صالح هرکلی ویلو، او اوس اشرف غني او امرالله صالح دواړه تښتېدلي دي او یو بل ته خاینان وایي، او د کوزې پښتونخوا هغه کس چې چا پسې دوی هلیکاپټر لېږلی و هغه هم شپه ورځ لګی په طالبانو پسې په دې ردې وایي. نو ما هغه قومندان ته د احمدشاه بابا یو مثال ورکړو. نو هغه قومندان وویل احمدشاه بابا پرېږده. نو چې پته ولګېده نو هغه قومندان په تیر شوي د غلو په دولت کې قومندان و. نو ما ورته وویل چې دا خبره ستا مشر اشرف غني په افغانستان کې د 2یم ځل ټول ټاکنو نه مخکې په کونړ کې هم کړې وه چې د احمدشاه بابا نه راواخله تر د کرزی پورې ټول د ولس مشران د ټینک د پاس راغلي وو او زه ولس راوستی یم. نو هغه ته ځان د احمدشاه بابا نه هم لوی سړی ښکارېدو، خو هغه بیچاره ته دا هم پته نه وه چې احمدشاه بابا د ټینک په زور باچا شوی او که جرګې باچا کړی و. خو احمدشاه بابا به په دښمن پسې کور ته تلو، خپل دښمن ته به د شپې په تیاره کې خپل وطن نه پرېښودو او په هلیکاپټر کې به نه تښتېدو. بل ډېر کسان د افغانستان نه تللي دي، خو هغلته خپل ژوند تېروي او په چا غم غرض نه ساتي. خو دا ځینې کسان چې دا 20 کاله افغان وطن او افغان ولس یې لوټلی دی، هر ورځ په سوشل میډیا راځي او د افغانستان په دولت پسې چې دا کومه پوچه خوله خوځوي، نو دا ډېره زیاته د افسوس خبره ده. لکه دا کوم قومندان چې اوس په امریکا کې ناست دی او شپه ورځ په طالبانو پسې کنځلې کوي، نو د ده قومنداني خو په هغه ورځ ولس ته ښکاره شوې وه چې کله د ده سنګر ته د تلو وخت راغی، نو د سنګر ته د تلو په ځای هوایي ډګر ته د منډې وهلې چې د وطن نه وتښتي. نو دا قسم قومندانان او د تیر شوي دولت لوټماران اوس په امریکا او یا په نورو هیوادونو کې پر دې ډوډۍ ته ناست دي او د دوی مشر په دوبۍ کې پر دې ډوډۍ ته پرلط غځولی دی. او یو بل کس پکې راودانګل چې ماشاءالله ته په سوشل میډیا مه راځه ځکه چې تا ته د پښتنو د تاریخ پته نشته،
ته د افغانانو ذهنونه خرابوي او تل هغوی دې ته هڅوي چې هغوی د طالبانو د دولت ملاتړ وکړي. نو ما ورته وویل خپل ځان معرفي کړه چې ته څوک یې او چېرته اوسېږې. نو ما ته وویل چې زه افغان یم او دی ونیوي چې چېرته اوسېږي او دی راته وویل چې زه یو نیم کال شوی دی چې زه د افغانستان نه راتښتېدلی یم. نو ما ورته وویل چې د زر کلن د دولت نه راتښتېدلی د طالبانو په دولت پسې ته کنځله کوي. نو ته څوک یې؟ بس پر دوه ډوډو ته کښېنه او بیا د هغې هېواد د خوشحالولو دپاره د خپل وطن په دولت پسې شپه ورځ کنځلې کوه. دغه ستا افغانیت دی. خو دوی ته ګناه نشته. دا د هغه خلکو اولاد دی چې د دوی مشرانو به هم د هغې خلکو خپې وخلې چې چا به لوی افغانستان غوښتلو. نو ځکه 187 کاله وشو چې لر او بر د یو بل نه جدا دي. بل دا قمندان ما ته وایي چې دا طالبانو د دولت اړوند څه خیال دی. نو ما ورته وویل که طالبان په قدرت کې نور راغلي نو افغانستان تجزیه کېدلو. او دا خبره زه اوس نه کوم. په جنوري کال 2021 کې ما په واشنګټن کې 2 کسانو ته چې یو د محکوم افغانستانو او بل د آزاد افغانستانو ما ویلو که طالبان په قدرت کې رانغلل نو وطن روانېږي. او د افغانستان هغه کس محمود جیسي نن سبا په کندهار کې دی. نو د هغه نه تپوس وکړئ چې دا خبره ما هغه ته کړې وه او که نه. او د طالبانو په قدرت کې د راتلو نه مخکې دا خبره ما په خپل لایو پروګرام کې هم کړې وه. او دا غله چې کوم نور هیوادونو ته تښتېدلي دي او شپه ورځ په طالبانو پسې بدې ردې وایي نو دا دوی هسې بوغارې نه وخي بلکې دا د دوی په خېټو کې پر دې ډوډۍ بوغارې وخي چې هغه هیوادونه خوشحال کړي. دا ځینې قمندانان په بهر دنیا کې د ځان سره قمندان لیکي او شپه ورځ په طالبانو پسې کنځلې کوي. خو په دې ورله شرم هم نه ورځي چې کوم قمندانان په وطن مین وو نو هغوی د ډېرو ستونزو باوجود په خپل وطن کې ناست دي. او ډېر قمندانان زما سره د ګام په غړو کې هم شامل دي او د لوی افغانستان په مبارزه کې زما سره اوږه په اوږه ولاړ دي. او زه د هغوی د خپل وطن سره مینې ته سلام کوم. ګرانو وطنوالو، زه به اوس راشم خپلې نننۍ ویډیو ته. ما په درېیمه ویډیو کې ویلي وو چې څنګه امریکې د افغانستان اردو جوړوله. نو زه به اوس د هغې نه مخکې لاړ شم. د نړۍ د پرمختګ لپاره د متحده ایالاتو ادارې یونایټډ سټیټ ایجنسي فار انټرنیشنل ډیولپمنټ USAID د افغانستان د بیا رغونې ډېرې هڅې ترسره کړې. تمرکز د زده کړې، روغتیا پاملرنې او د ټولنې پرمختګ ته وده ورکولو پروګرامونو باندې و. تر ټولو د لیدو وړ پروژې په ټولو ولسوالو او ولایتونو کې په ښه ډول ډیزاین شوي ښوونځي او دولتي دفترونه وو. د ملت جوړونې په اړه د امریکا په کرکې په وجود USAID هم د لویو زیربناوو پروژو څخه لرې پاتې شول. خو بیا هم د خرابوالي کچه دومره ستونزمنه وه چې په ملي کچه په یو څو پروژو باندې کار شروع شو، لکه د کجکي بند، د ګردیز نه تر خوست پورې سړک او د جلال آباد نه تر اسداباده پورې سړک. د ولایتي بیا رغونې ټیمونه جنجالي وو. USAID او غیر دولتي مؤسسو NGOs د نظامی کسانو په مختلفو پروژو کې په شمولیت سختې نیوکې کولې. ډېر ملکي مرستندویه کارکونکو استدلال کوو چې اردو باید هیڅکله هم بیا رغونې پروژو کې کم غرض ونه ساتي، ځکه چې په کوم ځای کې به نظامی کسان وو نو په هغوی به طالبانو بریدونه کول. نورو کسانو ټینګار کوو چې فوجي پرسونل د پرمختګ، بیا رغونې او افغاني کلتور په اړه لږ څه پوهیږي او د ولایتي بیا رغونې ټیمونه د پروژو په بشپړولو کې ستونزو سره مخامخ کیږي. په دې وجه ډېر ساختمانونه ناقصه وموندل شول. او بله بدبختي دا وه چې پرمختیایي ټولنې به قصې کولې چې کلینیکونه به وو خو ډاکټران به نه وو، ښوونځی به وي خو ښوونکي به نه وو، پلونه به روان ویجاړ پراته وو او داسې نورې ډېرې زیاتې ستونزې وې. او د دې ټولو دپاره به پیسې ورکړل کېدې او پیسې به غیبېدلې. حالانکه تر یوې اندازې پورې دا ستونزه به بالاخره د ښه قرارداد کولو پروسې او د کیفیت کنټرول لخوا حل شوې وي. خو د بده مرغه د ولایتي بیا رغونې د ټیمونو په خپل منځ کې جنجال به هېڅکله له منځه نه تلو او دغسې هره یوه پروژه به د ستونزو سره مخامخ وه. بل اړخ ته د افغانستان 80% د هغې نه زیات کسان هغه په کلیو کې اوسېږي چې د هغوی د ژوند دارومدار په کرونده او په ګډو بيزو باندې دی. خو د بده مرغه په دې لړ کې هیڅ پنګوالي نه وشوي.
اقتصادي وده یوازې په کابل کې تر ټولو ډېره ښکارېده. غیر دولتي مؤسسو، مرستندویه مؤسسو، سفارتونو، ملګري ملتونو او نور نړیوال سازمانونو افغانستان ته پیسې ورکول شروع کړل. په وزارتونو او بیوروکراسۍ کې په زرګونه افغانان په دندو وګمارل شول. د بهر نه خلک کابل ته راوبلل شول او په کابل کې رستورانونه، میلمستونه، د اپارتمان کمپلیکسونه، هوټلونه او د ودونو لوی لوی تالارونه جوړ شول چې د دې ټولو د عام افغان ولس سره هیڅ تعلق نه و. خو که موږ په جوور نظر دې ته وګورو نو آیا دا هر څه د چا لپاره او چا جوړ کړل؟ کومې پیسې چې به د بهر نه راتلې نو دې د دولت چارواکو ورته خپلې ډېرې زیاتې انجیوګانې جوړې کړې وې. ما ته یو کس په کابل کې په کال 2014 کې ویلي و چې ټکر صاحب زه یو منسټر پیژنم چې هغه په مختلفو نومونو 15 انجیوګانې جوړې کړې وې او هغه پیسې چې د ولس او د وطن د ښېګړو دپاره راتلې نو هغه به دې چارواکو د مختلفو قراردادونو په شکل کې د ستوني نه ښکته کولې. د عام ولس لپاره پکې هیڅ هم نه و. داسې ښکارېده لکه چې دوی دا هېواد فتح کړی وي او چې چاله به څه پیسې هم په لاس ورتلې نو هغه به یې لوټلې لکه چې دا مالي غنیمت و. د وطن او د ملت د جوړونې جذبه په چا کې هم نه وه، ځکه چې دوی دلته د دې دپاره د بهر نه نه راغلي بلکې په چور پسې راغلي وو او چې ښه چور چپاوی وکړو نو چې نه نوره د افغان ولس په بدن کې د څکلو دپاره وینه پاتې شوه او نه د افغان وطن په بربادولو کې نور څه ځای پاتې شو، نو ټول یا واپس بهر دنیا ته وتښتېدل او یا اوس د تېښتې په تلاش کې دي. نو په دې وجه په کلو کې د روزګار د نشتون او د غریبۍ د لاسه خلکو کابل ته مخه کړه. د کابل د ښار نفوس په کال 2001 کې شاوخوا 2 میلیونه و او په کال 2009 کې 4 میلیونه ته ورسېدو. چې کله کال 2002 راغی نو داسې ښکارېده چې ګین طالبان مات شول. هغوی اوس د خپل غورځنګ لپاره په یو نوي لوري باندې تګ کول غوښتل. هغوی غوښتل چې د وطن په آبادولو کې خپله ونډه واچوي. د کال 2001 د دسمبر په میاشت کې د طالبانو د مشرانو او کرزي ترمنځ د ناکامو خبر اترو وروسته د طالبانو جګپوړي پلاوي د 2002 او 2004 کلونو ترمنځ یو ځل بیا له کرزي سره وکتل. د طالبانو د بهرنیو چارو پخوانی وزیر وکیل احمد متوکل د کال 2002 په جنوري کې له امریکایانو سره د لیدو لپاره کندهار ته لاړو، خو هغه ونیول شو. خو بیا د CIA له یو چارواکي سره پر یو پلان خبرې وکړي چې له کرزي سره یو ځای د طالبانو یو ډله جوړه کړي. دا نظر په واشنگټن کې د ولسمشر مرستیال ډیک چیني ته ورکړل شو، خو هغه سمدستي د دې مخالفت وکړو. د یو ګډونوال په وینا د ډیک چیني نظر دا چې ټول طالبان بد خلک دي او متوکل د باګرام جیل ته ولېږل شو. په همدې وخت کې د طالبانو جګپوړو مشرانو په ملګرو ملتونو کې د طالبانو له پخواني سفیر عبدالحکیم مجاهد سره وکتل چې هغه اوس د طالبانو له حرکت سره وتلی او په کابل کې ژوند کوو. دوی مجاهد ته وویل چې موږ سوله غواړو. مجاهد دغه خبرې له کرزي سره شریکې کړې. د عدلیې د پخواني وزیر نورالدین ترابي په مشرۍ کې یو بل پلاوی د کندهار له والي ګل اغا شیرزي سره ولیدل، خو شیرزي اندېښمن و چې امریکایان به بندیان کړي. نو شیرزي ورته وویل چې بیرته پاکستان ته ستون شي او د بده مرغه دغسې د سولې یوه بله موقع د لاسه ورکړې شوه. او په دې ډول د افغانستان چارواکو او امریکایانو طالبان د پاکستان جولې ته په اوچ زور ور وغورځول. دا ځینې کسان وایي چې طالبان پاکستان ته لاړل، نو هغوی به اخر چېرته تلل او هغوی پاکستان ته په تلو چا مجبور کړل؟ په افغانستان کې خو ورته د دولت چارواکو، امریکایانو، شمالي ټلوالو او جنګسالارانو په رڼا ورځ د اسمان ستوري وښودل. په ژوندوني به ورله په سرونو کې میخونه ټک وهل. خو که دا طالبان په پاکستان کې هم وو نو د خپل وطن سره مینه، د اسلام سره مینه او خپل وطن د اشغالګرو او د هغوی د افغان لاسپوڅو نه د ازادۍ هوډې په سینه پورې ټینګ نیولی و. د کال 2002 په پسرلي کې د بیړنۍ لوی جرګې څخه مخکې د ملا عمر پخواني مرستیال طیب اغا کرزي ته یو لیک واستاوه. د ځینو سرچینو په وینا ملا عمر پخپله دا امر کړی و. په لیک کې وړاندیز شوی و چې طالبان د نوي دولت په جوړولو کې یو مثبت رول لوبول غواړي. خلیلزاد او نور امریکایي چارواکو هېڅکله هم جرګې ته د طالبانو د بلنې په اړه بحث نه دی کړی او وروسته ادعا وکړه چې له دې لیک څخه موږ نه یو خبر. حالانکه ځینې څېړنې وایي
چې په حقیقت کې د بوش ادارې کرزي ته انکار کړی و او دغسې د سولې یو بله موقع په سیند باندې لاهو شوه. کرزي فکر کاوه چې د سولې لپاره ډېر فرصتونه له لاسه ورکړل شوي دي. هغه په شاولي کوټ کې د 2001 کال د تړون د لغوه کولو په خاطر د بوش د ادارې او د امریکا د فوجي افسرانو څخه ناراضه و. د کرزي په ان طالبان باید په بون او په بیړنۍ لویه جرګه کې رابلل شوي وي. دوی افغانانو او باید په نوي حکومت کې استازیتوب ورکړل شوی و. خو د کرزي امریکایانو ته تسلیمېدل د دې نښه ده چې هغه څنګه په خپل ځان ډاډه نه و. خو بیا هم هغه د افغانانو د مشر په توګه خپل رول ته وده ورکوله او 15 کاله وروسته کرزي هېڅکله هم د بهرنیانو تابع پاتې نه شو. د بوش ادارې ارزونه وکړه چې طالبان مات شوي دي او د هغوی سره د خبرو اترو کولو هغې ته هېڅ اړتیا نشته، لکه څنګه چې دوی افغان عروض ته اړتیا هم نه درلودله. په کلونو د بوش د پالیسۍ اسنادو له مخه هغه له طالبانو سره د القاعدې په څېر چلند کوه او د طالبانو د غورځنګ له منځه وړلو غوښتنه به یې کوله. د امریکا فوج به هغه کسان په ګوته کول چې څوک به طالبان وو. خلیلزاد چې د افغانستان لپاره د سپینې ماڼۍ د نماینده او بیا د سفیر په توګه داسې ښکاري چې د طالبانو سره د خبرو اترو مخالفت کوه. هغه په دوامداره توګه فکر کوه چې د طالبانو اصلي مشران بې ګټې شوي دي. خو دا کرزی و چې له خلیلزاد څخه غوښتل چې له طالبانو سره اړیکه ونیسي. خو بیا هم څه طالب مشرانو غوښتل چې د روغې جوړې هڅه وکړي. د کال 2002 په نومبر کې د طالبانو جګپوړي مشرانو په کراچۍ کې سره وکتل. په هغه غونډه کې ملا عمر حاضر نه و. مشرانو ظاهرا موافقه وکړه چې د سولې په لټه کې شي او هغه څه پرېږدي چې د دوی له مقاومت څخه پاتې دي او دوی د افغانستان د سیاسي بهیر سره یو ځای کېدل غوښتل. خو هر کله چې په طالبانو د خپل وطن هره دروازه بنده شوه نو له کال 2003 نه وروسته طالبانو خپل انرژي پر افغانستان د برید کولو لپاره چمتو کړه. هغه د پښتو متل دی چې سړی تنګ شي نو په جنګ شي. د بوش ادارې د طالبانو له لوړپوړو مشرانو سره خبرې اترې بندې کړې. د متحده ایالاتو د ملي امنیت شورا 11 طالب مشران په تور لیست کې واچول، حالانکه د ځینو سرچینو په وینا دا له 80 کسانو څخه هم ډېر وو. د افغانستان حکومت له هغو کسانو سره چې په تور لیست کې شامل وو له خبرو کولو څخه منع کړی شو او په تور لیست کې شامل شوي د طالبانو مشران باید یا ونیول شي او یا ووژل شي. کرزي خپلو طالب استازو ته وویل چې امریکایانو څخه نشي ساتلی. هغه پاکستان ته یو استازی هم واستاوه چې د طالبانو جګپوړو مشرانو ته وویل چې امریکا سوله نه غواړي، بلکې په افغانستان کې د ژوند کولو لپاره د انفرادي طالبانو راتګ به ومني. طالبانو دغه وړاندیز ونه مانه او ویې ویل چې دا خو داسې ده لکه چې موږ تاسو ته وسله کېښوده او تسلیم شو. که د فوج په جوړولو کې پاتې راتلل په جګړه کې د امریکې لویه تېروتنه وه، نو په سیاسي بهیر کې هم د طالبانو نه شاملېدل او د هغوی د طالبان د دې بهیر نه لرې ساتل دا یو بله ډېره ستره تېروتنه وه. متحده ایالاتو په قصدي توګه طالبان د بون له سیاسي بهیر څخه بهر وویستل. په هر صورت بوش او د هغه ټیم کولی شو چې ډېر څه یې کړی وي، خو هغوی په دې کې پاتې راغلل. د کال 2001 له اکتوبر وروسته د اوباما تر ادارې پورې د طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره امریکې هیڅ هڅې نه وې کړې. حقیقت دا و چې طالبان د کورنۍ جګړې لوی اړخ و، خو امریکې دا سوچ نه کوه چې د طالبانو په دولت کې په نه شاملولو سره به د پام وړ شمېر افغانان د نوي دولت خوښ نه کړي. خو هغه خبره چې واقعا ډېره د افسوس خبره ده دا ده چې له طالبانو سره د خبرو په لار کې هیڅ قسم خنډونه نه او طالبان هم خبرو کولو ته تیار وو. له کال 2002 څخه تر د کال 2015 پورې متحده ایالاتو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پیل کېدو نه مخکې د نویو پالیسیو د پلي کولو لپاره په بشپړ توګه ازادي درلودله او پکار وه چې ټول شموله دولت یې هم جوړ کړی وي. خو امریکایانو هغه کار ونه کړو. خو اوس ورته ورپه یاد شو چې په افغانستان کې ټول شموله دولت پکار دی او چې هغه غله بیا په دولت کې شامل شي چې چا دا 20 کاله افغان ولس او افغان وطن لوټلی دی. بل دوی طالبان د سیاسي پروسې سره په دې وجه بهر کړل
چې دوی باور درلوده چې طالبان په بشپړ توګه مات شوي دي. خلیلزاد هم وروسته اعتراف وکړو چې امریکا د طالبان مقاومت کم ارزولی و، حالانکه کافي معلوماتو هغه شتون درلوده چې د طالبانو مشر ملا عمر نیول شوی نه و، چې د هغې سره د افغانستان په ځینو برخو کې د تاوتریخوالي بیا منځته راتلل، د پاکستان په افغانستان کې ګوتې وهل، د طالبانو د بیا راژوندي کېدو یو جدي امکان شتون درلوده. د سولې له بحثونو څخه د طالبانو لرې کول او بیا د پوځ په جوړولو کې غفلت د فام وړ نظارت و چې هغه په پام کې ونه نیول شو. بوش په خپل اعتراف کړی دی چې هغه او د هغه ټیم په چټکۍ سره د اردو په جوړولو کې غفلت کړی دی. بوش د هغه ټیم او د هغه جنرالان په اسانۍ سره د کال 2001 د بریالیتوب د احساس د ډېر باور په وجه د احتیاطي تدابیرو سره محروم پاتې شول. بوش او د هغه ټیم په ډېره بې پروایۍ سره مخ په وړاندې باندې روان وو او په افغانستان کې د پاتې کېدو پرېکړه وکړه. د طالبانو له سیاسي جوړجاړي څخه بار ساتلو نه علاوه حکومتوالي ملیشو ته په حواله کړه او پرته له کوم فکره په ناڅاپي ډول فوج جوړول پیل کړل. خو د تاوتریخوالي د بیرته راستنېدو د مخنیوي لپاره دوی هیڅ پلانونه نه درلودل چې د دې عکس العمل ډېر زیات و، ځکه هر کله چې پالیسي او جوړښتونه یو ځل په ځای کېښودل شي نو بیا د هغې بدلول ډېر زیات ستونزمن وي. په داسې حال کې طالبانو هم د جوړجاړي لپاره خپلې دروازې وتړلې. د تاوتریخوالي بیرته راګرځېدل حتمي شول او د بنسټونو د جوړولو لپاره یو سوله ییز چاپېریال له منځه لاړو. هغه خبرو او کارونو چې یو وخت کې مثبتې نتیجې منځته راوړلې شوې د میز نه لاړې. جګړې وده وکړه او د جوړجاړي فرصتونه د لاس نه لاړل. د کال 2002 واخله تر د کال 2015 پورې افغانستان په ښکاره توګه خصوصي ښکارېدو، خو چې څنګه سیاسي بهیر پرمختګ وکړو نو طالبان د بشپړې ماتې له حالت څخه راووتل. په ولایتونو، کلو او د افغانستان په زړه کې ستونزې را پیدا شوې. قبیلوي رقابتونو او د متحده ایالاتو غلطو فوجي عملیاتو د طالبانو لپاره د خلکو ملاتړ پیدا کړو. په ورته وخت کې د طالبانو مشران بیا تنظیم شول، د غورځنګ پلان، استخدام، روزنه او پیسې راټولول شروع کړل. د متحده ایالاتو مشران ډېر باوري او په عراق کې متمرکز وو. په افغانستان کې چې څه پیښېدل نو د هغې نه دوی بالکل بېخبر وو. دې حالاتو په راتلونکي کلونو کې د سخت تاوتریخوالي لپاره میدان تیار کړو. د طالبانو د بیا راڅرګندېدو مرکز چېرته چې شکایتونه او رقابتونه سره یو ځای شوي وو هغه کندهار و چې د چېرته نه د طالبانو د غورځنګ پیل شوی و. د دفاع وزیر محمد فهیم د پروان، پنجشیر، کاپیسا، تخار او د بدخشان د والیانو په ګمارلو کې لاس درلوده. اسماعیل خان بیا د هرات والی شو. عبدالرشید دوستم په کال 2001 کې د شمال په ډېر زیاته برخه باندې په ځانګړې توګه د فاریاب او جوزجان په ازبک ولایتونو کې په بشپړه توګه واکمني ترلاسه کړه. خو د مزار شریف کیسه ډېره پیچلې وه. دوستم او د جمعیت تاجک قومندان محمد عطانور د ښار د کنټرول، له ازبکستان سره نږدې د ګمرک د پوستو او د بلخ د شوخا ولایت د کنټرول لپاره د دوستم مقابلې ته راووتو، ځکه چا چې به په مزار کې واکمني کوله نو هغه به په شمال واکمني کوله. خو چونکې د فهیم دپاره په شمال کې د تاجکو سیاسي ځواک لومړیتوب و نو په طبیعي توګه هغه د عطانور ملاتړ وکړو. نو په داسې حال کې د جګړې د مخنیوي لپاره کرزی په موقتي ډول دوستم او عطانور ته اجازه ورکړه چې ولایت وویشي. په ورته وخت کې نور احتمالي سیالان هم وو چې د کرزی واکمني د خطر لاندې راوستې وه. کله چې اسماعیل خان د کابل د ګمارل شوو کسانو له منلو څخه انکار وکړو او له یو پښتون قومي مشر سره شخړه وکړه نو کرزي د سفیر خلیلزاد په مرسته اسماعیل خان د اوبو او انرژۍ وزیر وټاکلو او کابل ته انتقال کړو. په کال 2004 کې کله چې دوستم په زیاتېدونکې توګه د کرزي لپاره خنډ شو او د خپلو 10,000 څخه تر 100,000 پورې ملیشې د هغوی د بېوسله کولو څخه ډډه وکړه نو کرزي عطانور ته مخه کړه. په داسې حال کې چې خلیلزاد هم دوستم ته د هغه په کور په بیون تیارو د بمبارۍ کولو ګواښ وکړو نو دوستم په شا شو او راضي شو او کرزي عطانور د بلخ والي وټاکه او کرزي عطانور دومره طاقت ورکړو چې کله بیا وروسته هغه اشرف غني د بلخ د والیتوب نه لرې کړو نو د اشرف غني
فارمان دغه په مخ ورغورځولو او بیا چې کله خبره مقاومت ته لاړه نو چې د افغانستان د عسکرو او د اتانور د ملیشي په مس کې ډزې وشوې نو د امریکې په افغانستان کې سفیر جانباز په اشرف غني سختې نیوکې وکړې. د افغانستان د ډیرو برخو په څیر کرزی د متحده ایالاتو د جنګسالارانو او د وسلوالو قومي مشرانو له لارې کندهار خوندي کړی و. د لویو قومي ملیشو پولیس او د اردو لنډمهاله بدیل د افغان فوجي ځواکونه په نوم منځته راغلل. د افغان پوځي ځواکونه په دننه کې ملیشو خپلواکي لرله. دوی به خپل قومي مشر ته خبر ورکولو او خپل قبایلي سیمې به کنټرول کوله. د افغان فوجي ځواکونو قومندانان او د پولیسو مشران به اکثره په خپل قومي مشرانو. دوی د زړو مجاهدینو او د نو استخدام شوو ځوانانو ترکیب وو. په دوی کې ډېر لږ له طالبانو سره پاتې شوي وو. له 15 سلنې څخه لږ ښوونځیو ته تللي وو. له طالبانو سره د کرزی په تړون کې ویل شوي وو چې شیرزی به د هوایي ډګر مسؤل وي او نقیب به د ښار مسؤل وي. خو کله چې طالبان د دسمبر په 6 کال 2001 کې له کندهار ووتل نو شیرزی لومړی د والي ماڼۍ ته ورسېدو چې کرزی په هغې باندې ډېر سخت غوسه شو. خو د ځانګړو ځواکونو قومندانان هغلته نور ډېر کسان وو چې په هغې کې د یو کس نوم و ډګرمن ډیوډ فاکس. هغه د کرزی سره ناست و او کرزی له مشوره ورکړه چې شیرزاد تسلیم کړي تر څو د هر ډول تاوتریخوالي سره مخنیوی وشي. نو بیا کرزی د خپلې خبرې نه واپس شو. د دې نه پس چې څه شو نو زه به په راتلونکي ویډیو کې په هغې تاسو ته خبرې کوم. اوس مو په لوی الله سپارم. تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي او تل دې وي د اباسین نواله تر دمو پورې زموږ د پلار نیکه لوی او ګران وطن لوی افغانستان. د ازادۍ په هیله مشال خان ټکر.